د مور او پلار د فرمانبردارۍ له لارې څنګه د الله تعالی رضا خپله کړو. الله تعالی امر کوي چې مور و پلار مو زاړه سي باید د هغوی سره په نرمه او په درناوي سره خبرې وکړو او د هغوی احترام وکړو. حتی الله تعالی امر کوي چې د دوی مخ ته باید د اف کلمه هم استعمال نه کړو. په سورة الاسراء کې الله تعالی فرمایي ژباړه او ستا رب امر کړی دی چې له ده پرته بل چاته عبادت مه کوئ او د مور و پلار سره ښه سلوک وکړئ. د مور پلار په رضامندۍ کې د الله تعالی رضامندي حاصلیږي او د مور پلار په نافرمانۍ کې الله تعالی په قهر کیږي. د مور او پلار په نافرمانۍ کې الله تعالی پر انسان باندې په دې دنیا کې هم عذابونه ورباندې مسلط کوي چې د یاد کس به د بې برکتۍ، د ستونزو، د ذلت او د ذهني اضطراب لامل ګرځي. که چیرې یاد کس د مور پلار رضامندي حاصله نه کړي، یاد کس اعمال د قبلېدو وړ نه دي، که هغه صدقات ورکوي، عبادتونه کوي او نور د خیر کارونه کوي، د الله ته د قبول وړ نه دي تر څو چې د خپل مور پلار رضامندي حاصله کړې نه وي.